بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. امر پاکستان پښتو لرنینګ چینل ستاسو لپاره یو بل معلوماتي ویډیو وروړه د مایکروسافټ ایکسل. په مایکروسافټ ایکسل کې په ډیټا ټیب کې په وټ اف انالیسس هغه کې په سینیریو منیجر دا زموږ نن ټاپک دی. نو په سینیریو منیجر په مایکروسافټ ایکسل کې په ډیټا ټیب کې دا څنګه مهم دی او څنګه کار کوي. تاسو په هغه د سینیریو څه ته وایي، سینیریو یو منظرنامه تاسو ورکوي، یو خاکه تاسو ورکوي چې آیا مطلب موږ دومره ایکسپنسز او دومره چې کوم دی انویسټمنټ وکړو، نو د هغې چې مطلب بیا موږ یو سمري جوړوو، د هغې مطلب یو خلاصه روباسو او د هغې خلاصې مطابق د هغه سمري مطابق بیا موږ ځان ته یو پرایس سیټ کوو، یو پرایس ایږدو د یو پروډکټ یا مطلب د یو مینوفیکچرینګ چې کوم څیز موږ جوړ کړي د هغې، نو بیا به د هغې نه بعد موږ خپل انالیسس فاینلایز کوو، کمپلیټ کوو. وټ اف انالیسس مطلب هم دی چې مطلب تاسو خپل انالیسس کوئ، خپل تجزیه کوئ. اوس راځو ویډیو طرف ته، تاسو په دې باندې په خپله پوه شئ. تاسو وګورئ چې کله موږ دا ټیبل اخیستی دی، دا رف ډیټا ده چې تاسو د پوهې دپاره یو پی ایس مینوفیکچرینګ کېږي، مطلب یو پی ایس جوړېږي او په هغې باندې د هغې پارټس دي او د هغې انویسټمنټ دی. پارټس فار ایگزامپل په هغې کې چې کوم دی بورډ دی، کور دی، بیټري ده او لیبر د هغې باندې مزدور څه خرچه وغیره راغلی ده. د هغې په بورډ باندې فرض که خرچه یا انویسټمنټ وشو راغی 500 روپۍ، په کور باندې 300 روپۍ راغلی، بیټرۍ باندې 200 روپۍ راغلی، په لیبر باندې چې کوم دی نو 200 روپۍ راغلی او ټوټل چې کوم کاسټ و په دې باندې 1200 روپۍ راغلی. اوس 1200 روپۍ خو پرې راغلی که نه، خو زه دې ځای کې ښکته ګورم، دې ځای کې لیکلي شوي چې یو پي ایس پرایس، د دې پرایس بیا پرېښودل څه دي، د دې لپاره زه څه انالیسس کوم، څه سینیریو جوړوم، څه خاکه جوړوم چې ما ته مطلب یو کمپلیټ ټیبل سمرایز راشي او ما ته پته ولګي چې مطلب زه به څه پرایس بیا سلیکټ کوم، منتخب کوم. نو تاسو په داسې کار وکړئ دغه شانتې رف ډیټا مطلب تاسو خو به یک چې هغه ډیټا وي تاسو چې کوم څه لپاره جوړوئ که نه، تاسو به هغه پرایس، هغه ویلیو، هغه اماونټ هغې کې ور واچوئ پورټ پکې. تاسو دغه شانتې ډیټا واخیستې شوه او تاسو به راشئ بیا دې ډیټا ده، په دې ډیټا کې به تاسو راشئ وټ اف انالیسس ته، په دې کې به راشئ سینیریو منیجر ته. چې کله سینیریو منیجر ته راغلی نو تاسو دې ځای ته وګورئ یو میسج باکس چې کوم دی تاسو ته راغی، په هغې کې تاسو ته راغی ایډ، تاسو به ایډ کلیک کړئ. سینیریو نیمز اول دا ورکوم چې که فار ایگزامپل زه په لو کاسټ باندې خبره کوم، چې مطلب زه اول د ټول نه کم چې کم کاسټ کې ده به یو پی ایس تیارېږي جوړېږي که نه، او لومبي لو کاسټ ایږدم، بیا های کاسټ ایږدم، بیا د هغې نه سیوا کاسټ ایږدم، بیا سمرایز کوم، ټیبل ګورم چې مطلب زه کم پرایس کم قیمت دی لکېدم. ټیک شو جي. لو کاسټ نامه ما کېښود، تاسو به د چینج سیل ته چې کوم دی ځای کې به کرسر ودروئ. دلته چې کرسر تاسو ودروئ که نه، تاسو چې کوم دا سلیکشن کړی که نه دا ډیټا چې پرته ده، دا بورډ ته چې کوم 500 لیکلي شوي، دا کور دی، دا بیټري ده، دا لیبر دی، صرف دا د دې سلیکشن به ولې دا بورډ، کور، بیټري، لیبر ټوټل به نه اخلي، ښه نه به د انویسټمنټ اخلي، نه به ټوټل اخلي. دې سلیکشن به ولې هغه به اټومیټیکلي په دې چینج سیلز کې په خپله باندې راشي. کامنټس که تاسو ورکوي او که نه ورکوي څه مسته نشته، تاسو به دا او کېږي. چې کله او کېږي که تاسو په خپله وګورئ په سینیریو ویلیو کې تاسو ته څه راغلو. په سینیریو ویلیو کې راغله چې دا بورډ 500، کور 300، بیټري 200، لیبر 200، هماغه دي چې کوم مطلب موږ په دې ډیټا کې اخیستي دي. زه یم مشره مطلب موږ کېښو چې لو کاسټ که نه، لو کاسټ کې زه مشره مطلب د 500 په ځای باندې که فرض کا زه لږ لو کاسټ کوم، زه 450 کوم، دا خرچه مطلب د 500 زه 450 ته راکوزه کوم، د کور د 300 نه زه راکوزه کوم، د 280 ته راکوزه کوم، د بیټرۍ نه چې کوم دی د 200 نه زه راوالم بهي صاحب دا چې کوم دی نو 175 ته راکوزه کوم، او د لیبر د 200 د خرچه چې کوم دی که نه دا زه راوالم دا 180 ته راکوزه کوم. دا زه اوکې کوم. یو سینیریو جوړه شوه، ښه یو خاکه جوړه شوه، دا به تاسو په اینډ کې په دې باندې په خپله بیا پوه شئ. اوکې به تاسو کلیک کړئ. لو کاسټ سینیریو یوه جوړه شوه، بله جوړوم ایډ اخلم، سینیریو نیم دی وخت چې کوم دی نو هغه لو کاسټ و دا های کاسټ ورکوم، ښه چې مطلب لږ قیمت سیوا ایږدم. د چین سیلز کې چې کوم دی په دې ځای کې به خپل کرسر ودروم، چې ودروم نو دا بیا په خپله باندې هغه سلیکشن په خپله واخیستی، هغه 500، 300، 200 و 200 هغه سیل سلیکشن یې په خپله واخیسته. تاسو وګورئ دا سلیکشن مووینګ کوي، دا روان دی که نه، دی واخیسته. کامنټس نه ورکوم، ضرورت نشته دی که تاسو ورکوئ کامنټس ورکولی شئ. ای بیا مې اوکې ووم و فقط زوړ فرست ټیبل یې راوسته، ښه کوم چې کوم فرست ټیبل په دې مخامخ په سکرین پروت دی چې بورډ 500 دی، کور 300 دی، بیټري 200 ده او لیبر چې کوم دی 200 دی. اوس مطلب د لو کاسټ په ځای باندې دویمه سینیریو څه جوړوم، د های کاسټ جوړوم که نه، چې های کاسټ جوړوم نو اټومیټیکلي بیا سیوا کوم، د 500 په ځای باندې 540 کو، د 300 په ځای باندې چې مې کوم دی نو 320 کو، او بیټري چې مې کوم دی نو د 200 په ځای باندې 250 کړه، او لیبر چې دی که نه لیبر مې د 200 په ځای باندې 230 کو، او دا مې اوکې کو.
ټیک شو جی ملګرو څه ګوره کنه یو سینریو د لو کاست جوړه شو مطلب چې کم سے کم قیمت پې لګي دویمه جوړه شوه د های کاست مطلب لږ سیوا قیمت پې لګي بهي صاحب ایډ کوم یو بل یو سینریو هغه هم جوړوم ځان سره انالیسس کوم کنه تجزیه اخلو چې بیا موږ کم قیمت کیدو څومره زموږ خرچه شو څه بیا مطلب نه عمل پکار دی درېیمه سینریو نیم ما کېښوده کنه چې مطلب ویری های پرایس یو های پرایس و کنه یو لو پرایس شو بیا های پرایس شو او یو بیا ویری های پرایس مطلب دوست میکزیمم شو مکمل سیوا مې کړه دی چین سیلز کې چې کوم دی کرسر چې څنګه زه راکوز کوم نو اتوماتیکلی په خپل سلیکشن دوباره بیا واغشته که نه اغشتي نو سلیکشن متا تاسو د خپل د دې ډیټا ورکې ښه د ټوټل وغیرہ یا د انویسټمنټ کالم وغیرہ به نه ورکې کوم چې دا بورډ کور بیټری لیبر وغیرہ منشن کړی تاسو کنه کوم ډیټا تاسو لري دا سلیکشن ورکړه دا په خپل واخلي ټیک شو جی فرست ټایم تاسو واخلي بیا په خپل باندې اخلي کمنټس نو ورکو دا مې اوکې کو دا څو ګورې تاسو ته ما ویلو کنه چې لومبي میسج باکس یا پاپ اپ میسج به تاسو راځي چې کوم تاسو په فرست ټایم جوړ کړی دا غي برځي د بورډ هغه 500 اوس ویری های باندې لازم کنه نو د 500 بزیم چې به یې به دا به 600 کو کور چې کوم دی نو د 300 نه بیا 450 ویری های لیول باندې اوس خبره کوم سیوا چې بیټری 200 دا هغه به 400 کو لیبل چې کوم دی نو 200 دی هغه به چې کوم دی نو 450 کو اوس ګوره ویری های شو اوس اوکې شو اوس 200 ګوره د لو کاست یو سینریو جوړه شو د های کاست دویمه جوړه شو او د ویری های پرایس دا بل جوړه شو انالیسیس د تجزیه ده کنه او په سکرین باندې زموږ چې کوم فرست ون اکچوال چې کوم دا موږ ته مخې ته پرته ده ټیک شو جی اوس تاسو ګوره دی خو دی بټنز ته ګوره کنه که تاسو نو سینریو پلس کوي اډ کوي به کې اډ کولای شي چې تاسو کوم ډیلیټ کوي نو بس هغه باندې ودرېږي او هغه ته ډیلیټ کوي ایډیټ چې کوم تاسو هغه کې څه ایډیشن کوي څه چینجز کوي دوباره پکې چینجز کول شي ایډیټ په کلیک تاسو به چینجز کوي مرج زنه کو په دې وخت کې چې مطلب د سمری اوس کتل غواړم او دا سمری ز کلیک کوم دا فرست ون سینریو باندې ودرېدم او دا سمری چې څنګه کلیک کوم او دا او کې ز کلیک کوم تاسو ګورئ دی شیټ 1 سره بخواته یو سمری یو بل شیټ کولو شي ماته به ریپورت راکې زموږ د دې دریو سینریو چې موږ کوم جوړ کړل د لو پرایس د های او د ویری های دا مې او کې کړو تاسو ګوره خدیجه کې دی شیټ 1 سره ګوره دا سمری ماته رااله ټیک شو جی سینریو سمری او ته لیکل دا لږ اون ترازوم کې تاسو ته مطلب نورم کلیر ښکار شي لږ معمولی اون ترازوم شو سو ګوره خام کرنٹ ویلیو زموږ سوا بورډ چې کم دی نو 500 دی کور چې کم دی نو 300 دی بیټری چې کم دی 200 دی او لیبر چې کم دی نو 200 دی دا لومبه دا 1200 ده په لو کاست کې ماته کیلکولیشن راکې چې بای سه به دغه چې کوم تاسو کوم چینجز کړی دي تاسو دغه ورکړلو نو 1085 به راځي ټوټل به راځي های چې کوم راځي بیا های کاست چې کوم دی به 1350 راځي او ویری های پرایس چې کوم دی هغه به 1900 راځي دا یو سینریو موږ جوړ کړه د دې خپل ټیبل باره کې د دې ډیټا باره کې د پرته ده چې مطلب آیا په دې باندې خو زموږ خرچه 1200 دی رااله ټیک شو جی او دې ځکه تاسو ګورئ کنه هغه 1200 لاول منشن شوی دی اوس بیا د لو کاست کې به زموږ داسې پوزیشن راځي په های کاست کې به دا راځي او په ویری های پرایس کې به دا راځي تاسو خپل کیلکولیشن وکړو سینریو جوړ کړه یو خاکا یو منظرنامه وکړه ځان ته مطلب یو سکرپټ او سمرایز کړه او هغه انالیسیس وکړو اوس د دې انالیسیس په ذریعہ باندې تاسو ځان خپل پرایس فکس کولی شئ کې خو دې شي دا چینج کیدیم شي دا تاسو ما رف یو ډیټا کې خو دا چې تاسو ته کوم دی هغه ایډیا چې کوم دی کلیر شي کانسپټ کلیر شي ټیک شو جی ډیره مننه دا و د MR پاکستان بل یو معلوماتي ویډیو MR پاکستان پښتو لرنینګ چینل تاسو لایک کې سبسکرایب کې شیر کې داسې قسمه معلوماتي مزید ویډیوز لپاره ډیره مننه خاطر آباد اوسئ د الله په امان السلام علیکم